د پښتونخوا په غیږ کې د پښتو ژبې انقلابي شاعر ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب، درون پتمن سپین ږیری ښاغلی عبدالسبحان خان، ښاغلی اقبال حسین حبکار، اقبال شاکر صاحب، پر دریز ناستو ټولو درنو میلمنو، پښتون استاد ښاغلی فضل زمان شلمان، ښاغلی امن صاحب، دناخیل صاحب، د پېښور پوهنتون درنو استادانو، ښاغلو ځوانانو، سپین ږیرو، زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تر هر څه دمخه مو په ډېر درنښت ادب هرکلی کوم، په افغاني مینه درته ښه راغلاست وایمه. خدای مو راوله، هرکله راسئ. زه چون زما د ژوند ډېره برخه په پوهنتون کې د استادۍ تېره سوې ده، نو زه شاعر نه یم، خو لیکن په لیکوالۍ کې څه ناڅه ګوتې وهمه. نو دلته سپین ږیري استادان ناست دي او شاعران ناست دي. زه د هغو په اجازه باندې اول خو د ښاغلي ډاکټر صاحب ظفر بخشالي څخه ډېره مننه کوم چې د پښتو ژبې دپاره یې دغه لړۍ راپیل کړې ده. زه ځان نیکمرغه ګڼم چې نن ستاسو په منځ کې ځان وینم. زه یو وړاندیز لرم د بخشالي ټولو ولسونو، سپین ږیرو، فرهنګ پالو شاعرانو ته، بالخصوص ډاکټر صاحب ظفر بخشالي ته. موږ په کندهار کې د انار ګل مشاعره لرو چې هر کال انار ګل مشاعره جوړیږي. په زابل کې د بادام ګل مشاعره لرو او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره لرو. زه وایم راسئ دغه لړۍ، دغه لیکوالان دې ته دا همیشه که ظفر صاحب وي که نه وي، خو د بخشالي ولسونه باید دغه لړۍ همداسې جاري وساتي. دا به د پښتو ژبې سره یو ډېر لوی خدمت ترس کړی وي. نو زه بیا هم دلته د ټولو دوستانو څخه تشکر کوم چې هر چا چې په هر څونه کې برخه کې کار کړی دی. د افغانستان د سفارت په استازیتوب زه کورودانۍ او د مننې مراتب څرګندوم. ما ته څو ورځې مخکې ډاکټر صاحب بخشالي زنګ والی و چې ته به حتمي راځې، نو وینا وکړې. نو ما یو کوچنۍ یوه پاڼه د پسرلي په مناسبت یو لیکنه وکړله، غواړم یې ستاسو حضور ته په لنډو ټکو کې عرض کړم. ټول هغه تقریبونه او مناسبتونه چې طبیعي منشا ولري هغه سیخ سیده و زړه ته لاره وهي. طبیعي بانډارونه او محفلونه زړونو ته رنګ ورکوي او سترګو ته ځلا ورکوي. د پسرلي مشاعره هم دغسې یو طبیعي محفل ګڼلی سو، ځکه یې نو خوند او رنګ دواړه په غوره کې دي. نننۍ مشاعره د پسرلي او پښتونخوا په غیږ کې تجلیلیږي. د سپرلي په مناسبت دوې خوښۍ سره یو ځای کیږي. یو طرف پسرلی شړشم ګل او بلې خوا د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان. خو کله چې پر دغو خوښیو یا که ووایم مستیو یو بل دریم هوس اضافه سي، نو بې بنګه کیف یې بللی سو. نننی طبیعي موسم او اجتماعي محفل د لایزال خالق د قدرتونو اشاره او د انوارو ذره ده. د سپرلي ګلونه د خدایي تخلیق د شاهکار ننداره ده. د یزدال د جمال او کمال په شوق کې طبیعت د مستیو په جام کې
د خدایي انوارو د رڼا رنجي څڅوي او چړپي ته ټول کائنات سرود ګرځي. د مینې له ابشاره د ظلمت له واټونو ته رڼا ورننوځي او په دغه روښنایي کې یو بېساره جنون او کیف خوځېږي. دغه کیف موږ ته د ژوند کور راښیي. دغه محل ته ننوتل د مینې زړونه غواړي. د مینې زړونه له کرکې نفرت لري. نننی مجلس له کرکې خلاص بویه، نو ځکه بشپړه انساني فضا دلته حاکمه ده. موږ د داسې محافلو له نندارو خوند اخلو. موږ د داسې محافلو له نندارو خوند اخلو او په دغه لذت یوازې هغه انسانان پوهیږي چې وینه تویول نه غواړي. زه شخصا د ادبي او فرهنګي ناستو او مجالسو سخت طرفداره یم او علاقمند یم او همیشه مې دا هیله ده چې زموږ د پښتونخوا دانشمندان او د پوهې څښتنان پر یوه ټغر د افکارو او نظریاتو اظهار په علمي او اکاډمیکه فضا کې وکړي. د پښتونخوا لیکوالان تل باید کوشش وکړي چې په علمي او فرهنګي ساحه کې د پښتونخوا د ډیرو علمي او محترمو اسلافو پر قدمونو کښېږدي او په ځانګړې توګه د لرغونې پښتونخوا هغه درنې او علمي هستۍ چې لسیزې او پیړۍ یې در مخه په پښتونخوا کې د پوهې، علم او هنر ډیوې لګولې وې او د هغو لار تعقیب کړي. ځکه نن ورځ چې موږ په پښتونخوا فخر کوو، دا د دې معنا نه لري چې ګواکې موږ په پښتونخوا کې په غرو، دښتو، مځکو او اوبو ویاړو، بلکې په پښتونخوا افتخار کول په حقیقت کې په خوشحال خان، صوفي شاعر رحمان بابا، حمید بابا، حمزه بابا، غنی خان او سائل صاحب او داسې نور چې ډېر لیست یې اوږد دی افتخار ګڼل کیږي. هغه زموږ اسلاف وه او موږ ته علمي او فرهنګي کارنامې په میراث پرېښولې چې موږ نن ورځ په ډېره جګه غاړه افتخار په کوو. مګر نن بیا زموږ مسؤلیت او رسالت دا دی چې موږ له ځانونو څخه د یادو سوو کسانو، پوهانو او عالمانو غوندې شخصیتونه جوړ کړو او زموږ راتلونکي نسلونه باندې په موږ افتخار وکړي. زه بیا هم د ټولو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. د راتګ څخه مو یوه نړۍ مننه. ډېره مننه.